نننے بیان دا ترہیب دے منگو تاسو کی چکم نقصانات دی او پاغا نقصاناتو کی او عظیم نقصان چی عام او خاص مشرانم پکی اخت شوی دی او زوانانم پکی اخت دی او نارینه لا پریک دی چی خزی پکی دا طولو نزیاتی اخت دی چی آغا پکورنو کی دا ڈمانو جنکو کیسٹی اوریدل دا ڈولکو آواز پا غوگ راتلل دا فحاشی او دا بیکار دا پردو جنکو دا شند او دا سترگو صفتون کیدل او دا اوریدل پہر کسا کسا او پہر کور کی الا ماشاءاللہ کدا بازی پاکانو کورنتی پاکوی نشم ویلے نور پہر کور کی دا مرض سراسر خورشوی او دمر عادی گنی چیڑو داورت گنام نخکاری نننے بیان دا دی متعلق چی دا ڈولکو او دا باجو دا شپیلیو او دا ڈمانو جنکیو دا گڑولو دا مجالسو او دا غی دا بیہود له لعب دا مجالسو نا کیسٹی ڈو کی شوی دا غی دا اوریدو اغا گناہ نظارت و تنظیر چی دا سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان بانی امت تا کم بلیغ بیانات شوی دی دا غی دا چند حدیث و ترجمے پا زمن کے دا موضوع انشاءاللہ بیانی دا بدبخت خلکو دا جہنمیانو خلکو دا جہنم دا ڈلو بیان رب ذوالجلال پدی شکل بان نکڑ دے چی دا غی سو جماعتون خودلی یو خواغ لوی جماعت چی مشرکان دے دا خالق رب ذوالجلال سر پذات و صفاتو کے مخلوق شریکی پا آغا معنی چی کم خالق تصابتوی اخو مشرکان دی اغاسم دا جہنم یو گرو دا یو لوی گرو خو اغا خلق چی دا اسلام پا جامع کی دا جہنم دا ڈلی ندی روجی نسی منزون کئی کلمے دا شہادت ویلی منتو باللہ گانی خیز او تکڑی او بیام دا جہنم دا خلقو ندی داغی متعلق رب ذوالجلال قرآن کریم کی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بعضی کسان حق دی چاگئی لہو الحدیث بانی خرچی کئی پا پیسو بانی اخلی او یا یشتری پا مانا دا یختارو بانی غرکی لہو الحدیث مجالس ندی لہو الحدیث ترجمہ مصنف ابن ابی شیبہ پا اسناد خپل باندی او حاکم پا مستدرک کی پا صحیح سند سرا او امام بیحقی ہم ذکر کری دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بان چی دا رب ذوالجلال دا جہنم پا جماعتونو کی یو ڈل آگا خستے دا چی آگئی دا لہویات و مجالس غرکی دا سوک دی او دا لہو الحدیث ترجمہ سشیدہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو تجواب کئیں فقال الغناء والذی لا الہ غیرہ پا اغازات میں دی قسم وی چی داغن سیوا بل سوک دا عبادت لائق نشتا پا اغلوی ذات میں دی قسم وی چی لہو الحدیث دا سندرو والا دیں دا خدای پا ذات میں دی قسم وی چی لہو الحدیث دا سندرو والا دیں اور چی رب ذوالجلال دا جہنم پا گروہنوں کے آگا خلق ذکر کری دی چی کم خلق دا لہو الحدیث محفل کی کینی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قسم تاکیدن پیش کئی چی زما دے دا خالق پزاد قسم وی چی دا سندر و مجلس دے اور چی کم خلق دا سندر و پا مجلس کے ناس دے نا خالق رب ذوالجلال دا یاد کری چی دا جہنم یان دی کما گناہ چی انسان نوشی داغی گناہ علاج توبہ دا تاسے سوک بنوی چی آغا با دا سندر و کیسٹ اور ادلے نوی دا ضرور نہ دا چی دا ڈما بستا دوڑن دی گڑی گی اگر روایات بمراشی چی فقط دا سندر آواز داغی سزا سشید امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ
پخپل مشہور کتاب دا حدیث و مسند احمد کے دا حارث ابن ابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرام دا محبوب علیہ السلام مرفوع قول پیش کئیں ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا وہدا للعالمین. محبوب فرمائے رب ذوالجلال عز وجل ذات چکم نیز دنیا تا رحمت لے گلے مان دا تمام عالم دا پارے ز رحمت گرزول مان وہدا للعالمین و دا تمام عالم دا پارے ز سبب دا ہدایت جوڑ کرے مان. اور محبوب پا دے حدیث کی دیتا اشارہ کئیں کہ رب ذوالجلال زما پوگو باندے لوی زمارے نیخی دیں خو یو زمواری دادا چو امرنی ام اوحق المزامیر والمعازف والخمورا. ما تا زما رب ذوالجلال دا دے امر کرے دیں چھ چرتش پیلئی پا مخدر زنو ٹولے ماتوام چرتا چی باجی پا مخ درزینو آغا ماتوان چرتا چی شراب و دا شراب و بوتل پا مخ درزینو آغا ماتوان سر چرتا چی بوتان پا مخ درزینو والوسان اللتی تعبدو فی الجاہلیان آغا بوتان چی دا جاہلیت پا دور کی بخل کو داغی عبادت کو مات زما رب کریم امر کردے چی آغا ٹول بوتان مات کا. نبی علیہ السلام دے حدیث مبارک تا تاسو فکر سرو متوجی شئی چھ دا بوتانو دا ماتولونا دا شپیلی او دا باجی او دا شراب و دا بوتلو دا ماتولو امر مقدم ذکر کئی. ماتا زمان رب کریم امر کردی چھ تا مزامیر دا مزمار جمع دا شپیلی تاوی شپیلی ماتوا معازف باجو تویلش کرتا چی باجی دی دا ماتوا او کدا شپیلیو دا باجو مجلسون دینو دا مجلسون ختموا او شراب ماتوا و محوکوا محوی توی دا مجالس ختم کا او سلورم زی کی بے بوتان یادی والاوسان اللتی تعبد فی الجاہلی. بیا مبارک فرمائی وَأُقْسِمُ رَبِّي پخپل رب کریم باندے قسم خرمان وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ معلومہ سے غد ربی فاعل وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ زما رب کریمان پخپل لوی جلال و عزت و خدای باندے قسم کردیں چلا یشرب عبدنا الخمر فی الدنیا الا سقیته من حمیم جہنم معذبنا. محبوب فرمائے زما رب کریم دے قسم خوڑل چھ زما یو بندب پا دنیا کے شراب نس کی مگر کہ شراب وسکلا نو خالق وی ما پلوی عزت و جلال قسم خوڑلے چھ زبد جہنم اگر گرمی اوبا پسکو مان گرمی اوبا بوربان اسکم وغداسی اوبدی چکل دی جہنمی تک انسان تور کولے شی رب ذوالجلال دی منگو تاسی تنو ساتی یمین پہ ہوئی فشوق آمین ہوئی. ترمذی شریف پر روایت محبوب علیہ السلام وی چکل آغا لوخ دی شنڈو تنزدیکی نو آغا بدا دی انسانانو وینی او زوی وی توینت الخبال یو ڈنڈ دی پا جہنم کی چا دا دی طول جہنم دا جہنمیانو وینی او زوی چی دی داغی ڈنڈ تا جمع کی گی او داغی نبور تداور کولے کی گی خودم رب بدبویوی چا روایاتو کی رازی که دا آغی یو قطره تمام دنیا تر اخکارشی نو پا مقدز مکا سرزمین باندے با پا یوسیز کی خوگوالے پاتنش او د دنیا دریابونه به ترخشي ټول نو چې کله دغه جام یا د الوخې کړی شان دا په دې شونډو کېږدي نو دومره به ګرم وي چې د دا ژبه
او د دن کلمی چې هر سوي دا به ورتی شي او پلند اړخ به تنه وغورځيږي. خو د خالق شان دی واپس به همدا اندامونه بیرته جوړ کړي. دارنګ مسند بزار دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت سره مرفوع روایت ذکر کیا. وائی محبوب علیہ السلام فرمائل چه انہو حرم المیتت والمیسر والکوبا. ما تزما محبوب داسیو فرمائل چه یقینا طول مردار حرام دین والمیسر جواریان حرام دی والکوبتو کوب حرام دا. کوبس طویل کیگی یعنی طبلون ڈول کی اگا ڈول چه دا یو طرف مغٹویو دا بل طرف مغٹویو دا مینز لگ نریوی دا غیتا طبلوی. نوز چه مو تاوایو چه منگ پا شریعت عمل کو چه یو مردار خردل تا پروتوی او دا کم چه دا ڈولکو پا مجلس کے ناس دے او دا ڈولکو کے سٹ یوری او دے ہوئی زد شریعت پابند یم. نو نبی علیہ السلام ہوئی چی یقینا مردارم حرام دے جوارم حرام دا خود دا ڈولم حرام دے. نو زوائی مچ دے دا شریعت پابند نہ دے دا خیٹ پابند دے دا خواہش پابند دے دے دا نفس دا خواہشات و غلام دے دا شریعت غلام نہ دے. کدے دا شریعت غلام وے چی دا مردار خرق وخا نخوری نو دے با دا ڈولکو پا مجلس کم نکیناس حرام خو یوشان حرام دی کن. خو پکور کې چې دا تنکۍ غوښه لږه بدبویه شي نو بیا یې اړی ګورې بیا هغه څه کوي هغه واړی. دا د دې نه چې دا حرامه ده. که د حرامو غمخور وي نو دا ډولکیم حرامو په همدغه حدیث کې دام ویلی شوي وو. هغه ډېر په خوند سره پکې ناست وي په هغې مجلس کې. د خرو غوښه بیا نه خوري دا حرامه ده دا نه خورم. نه دا د خېټې او د خواهش غلام دی. هغه د نفس نه مني. که مردار دا هغه نفس منلی چې د ډولکو مجلس قبلی نو هغه به هم قبول کړی خو نفس او خواهش نه مني. دارنګ ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کتاب د حدیثو کې صحیح ابن حبان دا ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سره فرمایي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقینا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائلا یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردتا وخنازیرا. دے حدیث تا پغور سرزیر شئی کم حضرات رون رستو دا کیسٹ و ریکارڈ ناواز اوری داری نئی کا زنانی لگ پغور سر متوجہ شئی. محبوب علیہ السلام پدے رشتین زبان بانی امت دا پارا بیان کے فرمائے یمسخ قومنا من امتی فی آخر الزمان قردتا وخنازیرا. محبوب عربی ہوئی پاخر زمانہ کے با زمان پدی امت کی یو قومی شادوگان بتی نہ جوڑ شیں او یو بل قوم بوی خنزران بتی نہ جوڑ شیں. طولو آئی استغفر اللہ. موتا سر خودر غم نشتا کنا دا تپوز در نکو چے مولانا صرف دا سوک دی چی شادو خنزر تی جوڑی گی. و صحابہ کرام سر خودر غمو دیر پاک خلقو خو چی دا سی دا یر خبر بای اوری دا وہ بای ریدل چی دا کار پا ممکرانش. متصل عرض کئی قالو یا رسول اللہ علیکا یا رسول اللہ یا مسلمونہما. اے دا اللہ رسول علیہ السلام داستا پا امت کی چیو قوم نہ بشادو خنزر جوڑی گیا دا با مسلمانانوی کا کافران بوین. غم سا پیداش چی داکار پا منکرانش. محبوب عربی پرشتین زبان جواب ورکی نعما آو غیب مسلمانانوی ویشہدون لا الہ الا اللہ گویب کئی چی لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. دے کلمے وینک انسانان بوی ویسومونو کلمہ خلا پریک دا روجی بم پسی نسین روجنی ان کی خلق بوین. یودم صحابہ کرام سر غمزے تیگے کلمہ پا زبان دا منزنم کئی روجیم نسی
او بیام د محبوب عربی په امت کې داسې قوم برازي چې هغه نشادو خنزیر به جوړېږي. نو صحابه کرام عرض کوي فما بالهم یا رسول الله، اے د الله محبوب یا رسول الله علیک السلام، نو ولی گناہ صدا ستا امتی نشادو خنزیر جوڑیگی نو گناہ صدا. محبوب عربی پرشتینی زبان جواب ورکئی اتخذ المعازف والقیناتا، وجداد چه زما دغا امتیان اگر که کلمه بین ویلیوی روژه بین نیولیوی، لیکن اغیبا دا باجو مجلسونو تزین، کم مجلس کی چی باجی غگیگی یا با خپلا باجی غگئی، یا با دا باجو مجلس کی کینی، یا دا باجو آواز بین پا غگونو رازیم. والقینات یعنی المغنیات، او ڈمانی جنکی چی گڑیگی اغا مجلس کے بشرکت کیا، یا دا ڈمانو جنکو آواز بے پغگونو رازیم، دغا خلقو نوشادو خنزیر جوڑیگی. والدفوفا، او یا دا چمبو پا مجلس کے بازیری کئی یا بخپل چمبے غگیا. وشرب الاشربا، مختلف قسم دا نشی مواد بسکین، شراب بسکین، پدا غشپا بدوی شراب سکلیوین، او دا ڈمانو جنکو یو مجلس کے بیشپرو نکڑیوین، باجی بم غگیدلیوین، چمبے بم والشویوین، شراب بم ورکی بازو سکلیوین. فباتو علا شرابهم ولہوہما، پدا غلہویاتو مجلس کے بٹو لشپتے رکے، شراب اسکلو کے بشپتی رکیں. فاصبحوا وقد مسخوا، کلچ سبیشی زان نب خبرم نہیں چی زان تا گوری نو چانا بشادو جوڑوی و چانا بخنزیر جوڑوی، مسخشوی ہوئی. طولو آئی استغفر اللہ. دا روایت دا سید بن حبان دے، دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرا. دا شان محبوب علیہ السلام پر روایت دا ابو داود شریف باندې امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نقل کرد، ابن ماجم نقل کرد. محبوب علیہ السلام فرمائی لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ، خاما خابت تاکید زما پا امت کے بس ڈلی پیداش، یستحلون الحریرا، اور خمو جامو استعمال بروا گنین. دور خمو جامو استعمال نارینو دا پار ناروا دی، دور خمو جامو استعمال بروا گنین. یستحلون الحریر والخمر و شراب سکل بروا گنین، باگ با پی نکی. والمعازف و دبا جو غگول با باگ پی نکی اغبا حلال گنین. ویستحلون الحر، او حرب چکم نے حلال گنین. دیوی دا حرن مراد سشے دے هو الفرج، زناگانی بزان تروا گنین. یعنی باگ با پی نکی دا زنا با داسی کئی گوئے کے لکے و روا کارتا چروان. دا شان ترمذی شریف پر روایت باند حضرت علی سے مبارک دا محبوب علیہ السلام نے روایت کہے چی محبوب علیہ السلام فرمائلا کلچ زما امت کے یوسو کارون دیدا شوروش. یو کاردا چی امانت مغنم صاحب شی، سوک چی چا سر امانت یو سز کیگ دیں، اگر ازان نا پاردا سے حلال گنی گوئے کہ وطا غنیمت جہاد کے ملود، ایس باقی نکی اگر غنیمت خیانت پکی کئی. کلچ زما پا امت دا سے وقت راشی چی دغا وقت کے والزکاة مغرمنا، دغا وقت خلق زکاة تاوان گنی. سرمایہ چی کروڑ تورسی گی 2.5 لاکھ روپئی زکاة تے کن، اچھے 2 کروڑ کلچ دا سے وقت پا امت زمارا شچ زکاة تاوان گنین. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وکلچ زما پا امت دا سے وقت راشین چھ خاون لگیا دے دخپل دلبرینی دا بی بی اطاعت کیوں دا مورنا فرمانی کیم.
د خزی په سر باندې د بیبي په سر باندې خپل مور خفه کوي. وګورئ گاون کې خپل رشتہ دارانو کې دا حالت شروع دي کنه. د خزی د غلامۍ د وجنه بچی چې واده کې مور او پلار خو هیڅ کله نه خفه کیږي، چې خفه کیږي نو دا د همدغه پردی زنانه د پردی جنې چې د کور ته راغلي دی لانجه جوړه کړي. واطاع الرجل زوجته، هر سړی د ښځې تابعدار جوړ شي. وعق امه، د مور نه فرمان شي. وبر صدیقه وجفا اباه، او د اشنا او د یار خیل ساتي، د یارانی د وجنه مور او پلار خفه کوي. دا نوجوانان لکان چې په دې حجرو کې دا قیتی او ناروا او څو مور او پلار هزارونه ورته کوي، یاره ما لنډیوالان خفه کېږي، زه څنګه چاته ووایم چې زما بیټک ته مراز. داسې وخت راشي چې وبر صدیقه، د ملګري سره به ښه چلیږي او ښه به وسه کوي. خو وجفا اباهو، پلار به خفه کوي، پلار څه به ظلم کوي. وارتفعت الاصوات فی المساجد، او کله چې زما امت کې داسې ټیم راشي چې جماعت کې اوازونه اوچت شي. جماعت د جګو خبرو ځای نه دی، دلته به تیزې خبرې نه کوي، ډېر خاموشۍ سره فضول خبرې به بل سره ګپ لګول مطلقاً دا ناروا دي. ضرورت په بنا باندې دا خوب هم پکې ناروا دی، خو طالبانو مجبوري وي. طالبان دې په جماعتونو کې تیز نه غږېږي. او یقیناً په دې جماعت د ادب په مسله کې موږ مولیان او طالبان نه تاسو عامیان سره زر یې. زه خو داسې یو مولا یم چې حق چا سره یې زه منم که نه، دې کې موږ پړی او تاسو وړی، ځکه چې په تاسو کې کم کس نسوار خو نه کوي، او چې نسوار کوي نو د جماعت دومره قدر کوي چې بیا غلطه د چپړو په ځای کې بیا چپړې کې نسوار کېږدي چې دا بیکاره شی دی، دا دې پاک ځي ته ولې یوسم. داسې ده که داسې نه ده؟ دی د جماعت احترام وکړه که نه. خو خدای دې طالب په نسوارو نه راولي. یقین وکړه چې کتاب ته به راته ناست وي او د درۍ د لنډې به یې نسوار منډلي. پروس کال یو څو بیکاره طالبان مونږ سره وو چې مونږ به درس کولو، بیا به مې هلکانو ته وویل چې دا درۍ لږ صفا کوي، چې درۍ به دروازې ته رسېدي او د 40 چونډۍ به هلته د درۍ لاندې پرتې وي. طالب خوشحاله دی چې ما ته فرشتې د رحمت وزرې خوړې. ته به د جماعت بې ادبه یې، او د کتاب به بې ادبه یې، او د استاذ به بې ادبه یې، د خدای تعالی د نامې به بې ادبه یې، او د رسول الله مبارک د ذات به بې ادبه یې. تا غوندې بې ادبه ته به فرشته هغه بهترین رحمت و تا باندې به لعنت وایي، لعنت. خو با ادبه طالب یادوي چې هم د استاد ادب کوونکی دی، هم د کتاب ادب کوونکی دی، هم د جماعت ادب کوونکی دی، هم د خالق ادب کوي، او هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامې ادب کوي. نو بیا خامخا چې یو سړی سحر دکان ته دنیا پسې ورک دی، او طالب سحر نه ماښام پورې د خدای د ذات د یو عظیم صفت د علم پسې ورک دی، نو بیا به دکاندار بچی څنګه طالب علم ته ورسېږي؟ بیا خو نشي رسېد. خو چې کاش طالب خو برابر شي که نه. زه کله کله طالبانو ته لږ تیز غږېږم، زما مقصد دی چې لږ کنټرول شي. طالبان بې مانه خفه وي. طالبان هغه استاذ ډېر خوښوي چې دی لاندې بوس کړي چې طالبانو غټه ګناه کوئ، تاسو ته خدای بخي، تاسو هسې جنتیان یې، څه چې کوئ هغه کوئ. نو بس دوی ته بیا هغه استاذ چې ډېر ګران یې، یاره خو ډېر زبردست تقریر یې وکړ. ورتفعت الاصوات فی المساجد، محبوب فرمائی کله چې زما امت کې داسې ټیم راشي چې جماعت کې اوازونه اوچت شي. وصاد القبیلة فاسقهما، کله چې زما امت کې داسې ټیم راشي چې د قبیلې سردار او مشر سړی چې وي نو هغه به بدکار او فاسق وي. تاسو چې چاته ووټ ورکوئ تاسو لږ هغه ولټوئ چې د هغه عمل څنګه دی، فاسق دی که نه دی. هغه نن ستا صدر جوړېږي، ستا په ووټ جوړېږي، ستا د علاقې مشر جوړېږي او ناظم جوړېږي، په مختلف نومونو باندې یادې. تا لټولی دی چې دا ښه سړی دی که بد سړی؟ تاسو ښه سړی دی ته وایي چې څوک درته دا لیټرینونه خفا کوي او یا درته کوڅې جوړوي، په هغې کې هم خدای در سره خیانتګر وخېجئ، نه درته سړک جوړ کړي او نه درته کار وکړي. خو دا غم خو تاسو پیدا نه شو چې عمل نه څنګه دی. نو د قبیلې سرداری چې فاسقانو کې واکرم الرجل مخافة شره، کله چې داسې ټیم محبوب وي زما په امت راشي
چې د یو بد انسان د شر د وجنا داغه عزت کول شي. خپ ورته پته چې دا خو ډېر بد سړی دی، خو دا جی جان ورسه ځکه کوي چې یاره بیتې تنګېږي بله ورځ که دا سلام علیک ورسه ونه کړي بیا هغه ډېر بد سړی دی، بې خفه کوي. د یرې د شر د هغه د وجې نه د هغه عزت کولی شي. وشربت الخمر، محبوب فرمایي کله چې زما امت کې داسې ټیم راشي چې شراب څکل پکې شروع شي، لبس د حریر د ورېښمو جامې شروع شي، واتخذت القینات والمعازف، د ډمانو جنکو مجالس پکې شروع شي، د باجو غږولو مجالس پکې شروع شي. ولعن آخر هذه الامة اولها، رست امت والا چې مخکینو خلکو باندې لعنت شروع کړي چې دا مخکینی په تیاره کې تیر شوي دي. نو محبوب علیه السلام فرمایي دا کم شیونه چې درته بیان شو که دا شیونه زما امت کې پیدا شوله نو فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمرا او خصفا او مسخنا. دغه وخت کې د زما امتیان انتظار کیا، دی ته نور ټیم ډېر پاتې نه وي، یو ګرمه هوا به ور باندې راولوځي، او خصفا دغه وخت کې د دی بیا انتظار کوي چې زما امتیانو څه کلي به په ځمکه ډوبېږي، دغه وخت کې به د انتظار کوي، او مسخن زما د امتیانو کې چانه به شادوګان جوړېږي او شانه به خنزیران جوړېږي. سوچو کوي چې دا کم کارونه ما بیان کړه دا شیان راغلي که نه دي راغلي. نو دا د خوف او د یرې ټیم دی، دا د دې ټیم نه دی چې فلاني ځای کې ډمان راغونډ شوي دي راځه چې زه م ورکې کینم، ته به ورکې شپرونه کې که سبا د نشادو خنزیر جوړوي. ویرېږه په دې باندې څه چې شوي د هغې نه توبه وباسه. دا شان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلا. څوک چې سندرې وایي یا د سندرو په مجلس کې کینی یا د سندرې آواز اوري د کیسټ او د ریکارډ نه، نو دا سندرې اورېدلو فایده څه ده؟ ينبت النفاق في القلب، دا د انسان په دې زړه کې د نفاق جرړې راوباسي، دا سړی نه منافق جوړي. نن سندنه اوري څو ورځې بعد اوره منافق به نه جوړ شي، ایمان نه به خلاص شي. او دا سندرې دومره زر زر د انسان په زړه کې نفاق راغټي کما ينبت الماء البقلا، لکه دا اوبه چې سبزیجاتو ته واچې نو سبزي څنګه زر زر غټېږي او تازه کېږي، دغه شان ته په سندرو باندې د انسان په زړه کې منافقت ژوندی کېږي او تازه کېږي، ایمان ختمېږي. دارنګ ابن ابي الدنيا رحمت الله علیه دا ابو امامة الباهلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرا مرفوع روایت ذکر کوي چې محبوب علیہ السلام فرمایلا ما رفع احد صوته بغناء الا بعث الله تعالی علیہ شیطانین. زما په امت کې یو کس به پسندر آواز اوچت نکي مگر که پسندر آواز اوچت کا نو خدای تعالی په د باندې دو شیطانان مسلط کړي، یجلسانی علی منکبیه یضربانی بعقابهما علی صدره حتی یمسکا. کله چې د سندري دغه آواز اوچت کړي د په یو اوږه باندې شیطان کینی، په دې بل اوږه وته شیطان کینی، او دواړو شیطانانو خپې د پسینه باندې اچولې وي، د خدای نه خبر نه دی کنه، شیطان په اوږه ناست وي. یضربانی بعقابهما علی صدره، او د داسې نو دا زړه چې کم دی دا دواړه شیطانان په پوندو باندې وهي، دلته ورته شیطانان ناست وي، دا زړه او سینه ورته په دې پوندو دربوي حتی یمسکا، تر څو چې د سندرې نه بند شوی نه وي. تاسو دا سندرغاړې لیدلې وي په دې مجلس کې چې دی کله شروع کړي نو سوړ وي، دا رو رو چې ګرمیږي دا دته شیطان ګوته ورکوي، هغه شیطان دته پر سینه درزونه ورکوي، دی لګیا دی په جذباتو کې کېږي. او هغې ځینې دا لوچکان او دا بدبخته قوم چې کم دی د هر ځینه پې باندې نارې او څه چغې او څه حالات، هېڅ داسې به ونه وایي چې ګینې دا د اسلام دایره ده یا اسلامي ملک دی یا چېرته دا خلک هم مسلمانان پاتې شوي، په څه حل باندې او څه نخرو باندې
ټوکو ټکالو باندې څه خندا قهقه څومره خوشحالي. یو طرف ته د مسلمانانو د اسلامي دین حالات وګورئ چې پس دي، د مسلمانانو قیدین وګورئ چې هغه په کیوبا کې پس دي، په باګرام کې په کم حال پراته دي، په مسلمانانو ځای په ځای په کم قسم برماری دي. یو طرف ته د مسلمان په کور کې یتیمان په ژړا او کونډې په ژړا دي، او بل طرف ته د بدبخت امتی په کور کې واده او هغه شلیږي، واده د چا دی او شلیږي پکې څوک، جنج د چا دی او د پردۍ جنکۍ پکې بې ځایه شلیږي. ولې دې سره دا سوچ پیدا نه شو چې نن د مسلمانانو په کورونو څومره غم دی؟ دا وخت د دې خوشحالوي دی چې موږ په دې شکل ګډاګانې وکړو. دارنګې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قعد الى قینة يستمع منها صب الله في اذنيه لعنك يوم القيامه. کله چې انسان امتی زما یو ډما لګیا دا سندري وي د داغه आवाज اوریدا نو کا आवाज مخامخ اوریدا او کله ریکارډ نه اوریدا څوک چې ډمه تکې ناستا او داغه आवाज اوریدا صب الله وا بړې خدای تعالی په وګونو د کې لعنک مسول کړي شي یوم القیامه. د په دې وګونو کې به مسول کړي شي او دا ګرم مس به د په دوړو وګونو کې واچول شي، او مس چې کله ګرم وي نری وي او چې کله یخ شي نو هغه کلک شي کنه، نو دواړه غوږونه به ورباندې وربند کړي او دی به کوڼ پاسېږي، د قیامت په ورځ به کوڼ وي. بیا دا شان عمرو بن قرة یو شخص دی، د چې کله ایمان نو وروړي نو د په بعض مجالسو کې دا आवाजونه او سندرې وي. کله چې د ایمان په دایره کې رادن نش غریب شو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغه دی وی دومره غریب شم چې بالکل ونه کور کې سونه، او ما ورته ویل کستا اجازه وي زبا بعض ودونو او بعض زینو ته زم خو زبا غلط سندره نه وایم، اسی اشعار بوایم لکه دا بعض د قلندرینو په نوم باندې ډمامي بغږی د دو دا غډم هیڅ فرق نشته لري. قوال دا خو ډم نه دا خو د قوالۍ والا هلکه قوالۍ والا سره څه شی د خو باجا ور سره دا ډولکې ور سره دی چې هغه ډم سسدي هغه د سرم دی، کم سیز نه چې منع راغلی د سمشته دی. دا هی چې کم شرایط فقهای کرامو بیان کړیو د سماع هغه نن سبا په دغه قلندرینو یو کې نشته دی. نو ما ورته ویل کې اجازه ته زب غلط اشعار نه وایم او اسی بعضی غلط چیزونه بنوایم. فاذن لی فی الغناء من غیر فاحشه، محبوب علیہ السلام ته وی ما ته اجازه توکا زبط سندر یعنی شعرونه بوایم خو فاحش بنوایم، بد بنوایم. محبوب علیہ السلام ورته وی لا اذن لك بالکل اجازت درته کوما کذبت اے عدو الله. سمر ورته غوسش اے د خدای دشمنه تا دروغ ویلا، دروغ دی وی چې ذکر کې سن لرم. لقد رزقك الله حلالا طيبا، خدای تعالی تا حلال پاک روزی درکړی دا. واخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما حل الله لك من حلال، لیکن ستا وس دا اراده دا غوړه کې چې د حلال روزي په ځای حرام روزي وخوري. سمو وای چې کور کې مې سنشته. محبوب تخله تعالی دا پویا ورکړه چې دې دومره غریب نه دی لکه کوم باندې چې تا ته نیولې چې ډېر غریب شوی. قم عني وتب الى الله، پاسیګه زما د مخ نه لري شوق د تعالی ته توبه وباسم چې دا د اراده دی ولې وکړه. ګورغه بیکاره د پردې خزي شونډې او سترګې یادولم نه یادوي، فاحشي غلط خبرې بشیر کې نه کوم، خاص یو مجلس ته بزم او څه شي بوایم. او بیا ورته وایي لو فعلت ما نهیتک عنه بعد الان، نن مې چې ته منع کړې کده دینه بعد خبر شم چې به کوم مجلس ته تلې نو ضربتو کا ضربن وجيعنا، سختو دردمنو والو باندې بوال درکما سم بدیوم. وحلقت راسك سر بد اخرما،
سر به دې وخورم په محضر عام کې، دا د بې عزتۍ دپاره وي. ونفیتک عن اهلک، او د کور نه به دې وشړم، یو کال سزاوار به دې کما، یا به دې یو کال جیل ته واچوم. واحللت سلبک، او ستا د کور چې څومره سامان دی او ستا په وجود چې کومې جامې دی، اعلان به وکم چې ټول ترې نه واخلئ، دا ستاسو دپاره شو، ټول به درنه به. نو ګورئ فقط دومره یې ویلې چې اجازت وکړه چې یو مجلس کې زه یو سندره ووایم. ویل یې ملا نه ده، وی که بیا خبر شم چې داسې دې کړي دي نو زه به ستا مال خلکو ته حلال کم، او زه به دې د کلي نه وشړم، سر به دې وخورم او سختو والو باندې به وال درکم درته. دارنگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، مسند الفردوس د دیلمی نقل کرد، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان یوم القیامہ، کل چورز دا قیامت راش، قال اللہ عز وجل رب ذو الجلال لخوان بیلان شین این الذین ینزہون اسماءهم وابصارهم عن مزامیر الشیطان. اعلان بوشی آغا زوانان سوک دی چاگئی دا شیطان دا شپیلینا، یعنی دا ڈمانو دا مجلس و دا شپیلونا غوگونا بن ساتلیو، او خپل نظرونای بن ساتلیو، چرتا ڈمائی کتلم نوان، نئی زندگی حیات کی ڈم کتلی دا، نا دا ڈولکو مجلس تتلے، نئی شپیلے اور دلی دا. میزوہما، دا دے نور دا حشر دا میدان دا خلقو نا دا خلق بیل کیا، دا دے نور سر شرک مپریگ دائیں. فیمیدونہما فی کتیب المسک والعنبر، دا حشر میدان گو رساسان خبرن دا 50,000 کالا اگدا دا، یو میقات زر کالا دیں. اعلان بوشی کم زوانانو چی پغوگونو سندر اوش پیلے اوری دلی ندیں، پستر گوئی ڈمانی لی دلی ندیں، دادا دے خلقو نا جدا کئی. حدیث مبارک کی رازی دا مشک و دا عمبر و خیست دیرائی بوی و غنڈائی گانی بوی، اگا خلق چی پغوگونو سندر اوش پیلے اوری دلی ندیں، دا حشر دا میدان دا خلقو نا ببوت للیشی و دا مشک و دا عمبر و پغنڈائی گانو بکینا ولیشی. و دی دنیا کی دا دی مزو چرچو دا دی لہو لعبنا خزان ساتل دے، اس دا دی پا بدل کے وخالق ورطا یوسیز ورو رئی. اسمعوهم تسبیحی و تمجیدی، زمان اخپل فرشتگان چاگئی پا طرز و ترنم سر زمان تسبیحات ویا چداغی آواز دیر خوگ دے. زما دغی بندگانو تا چی دنیا کے سندر اوش پیلئی ندی اوری دلی پا نظر چرتا ڈمم راغلی ندا، دوی تا زما تسبح ورواوروی فیسمعون بیاسوات لم یسمع سامعون مثلها. محبوب علیہ السلام فرمائیں دوی بیود سے آواز پا غگونو باندی اوری چی تر اوسا پوری چرتا بم غگونو دا سے خوگ آواز اوری دلی نوین، دیر خوگ آواز بوی داغی. او دارنگ حدیث مبارک کی رازی چھ دو آوازون دی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، ہم پا دنیا کی پلعنت وریگی و پا آخرت کی بم پلعنت ہوئی. مزمار عند نغمہ، دا سندری سرا شپیلی دا چاگا دنیا و دی دنیا کے پدی لعنت وریگی و چکم مجلس کے سوکی پا مجلس لعنت وری. ورنتن عند مصیبہ، بل آغا آواز دے چھ مڑے شوے دے و دا چغی و دا غڑانگی چھ رخکل کی. پا دا خزو پا دی دنیا ملعنت دے و پا آغا دنیا ملعنت، دا خز اخپلو کی داغی گی ورنکی دا آوازو نا چوچتای. اوخ کی تلی کا مخفی طریقی بانی رمبالی بناوائی. بہرحال دا سور آیات دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رشتینی و پاک زبان دا ترجمی پا زمن کے تاسو تا پیش کرے شو، او تاسو ہم ووردل او بعض زوانان خوص فقط منزونو ترازینو نو تاسو ہم ووردل او چکم ادر کی تفصیلی ندی وردلی. دا سلور یا 15 ریکارڈ والا ناس دی، دی ریکارڈو نا کئی دا دی دا دکانون نا کیسٹ واخ لئی او پخپل کور کی پخزو بانے ووروی، ازنانو بانے دا وازن دا حدیث ووروی،
یقینا چې په زنانو کې ګوره د خالق رب الجلال نه یره د نارینو په نسبت زیاته ده. دا دومره نصیحتونه چې ما او تا نارینو ته کېږي که دا زنانو ته وشو نو په زنانو کې بچا بد عمله نه پیدا کړي. دا دیری تقریر نر ته کېږي ښځه غریبه خبره نه وي. د جمعې بیان نارینه ته شروع دی زنانو ته نشي. دا اختر بیان دی که د جمعات درسونه دي که ترجمې دي او که هر څه دي هم دا نارینه ته دي. زنانه که د لوډسپیکر آواز ته نږدې ووایورېده فبها خو یعنې دا خاوند دومره نه کوي چې بیا یو 150 روپۍ خرچه کي په کور کې د سندرو دپاره ټیپ ساتي خو د یو مولانا بیان یې چېرته په دې 150 روپۍ خرچه نه کړي چې دا کیسټ به کور ته یوسمه چې زما دا زنانه چېرته پردي واده کې بیا ونه ګډېږي او زما دا زنانه په پردي واده کې چېرته اوازونه د سندرو اوچت نه کي او چمبې ونه وهي او ډولکي او دا ناروا څیزونه ونه کي. نو بهرحال کتابونو دا لیکلي دي چې چاته پته ولګېده چې دغه مجلس کې به ډولکي غږېږي او بیا ورته دعوت ورکول شو چې زما واده دی نو دعوت قبلول خو واجب دی او سنت دی کنه. نو دغه دعوت قبلول به ضروري نه دی بس مه قبلوه دا دعوت. دا پته هېڅ لازم نه ده چې دغه واده ته بیا ته لاړ شي خو یو ستاسو د مقتدیانو کار دی. ستاسو امام صاحب ته څه وایي؟ امام صاحب. امام صاحب معنا څه؟ ټولو نه مخکې. خو ټولو نه مخکې فقط په جمع کې چې په ګرمۍ کې په دې محراب ور دننه کړي په کوته تاسو ولاړې او دی مو ګرمۍ ته کړي په دغې کې امام صاحب. نور خو په یوه خبره کې امام صاحب نه دی چې مشوره ورسره وکړي که نور بیا څه شی دی؟ بیا ملا صاحب ورته وایي که نه خو دا ملا ورته ولې وایي ملامته ډېر دی. که تا ډمې ګډولي او که تا اجلاګان ګډولي خو که ملا صاحب د نکاح ته در نه رغی په قسم به بیا دغې جومات کې قدم کېنږدي او چې وس دې وشي نو په محله کې به منافقت ګډې او کوشش به کوې چې دا ملا پسې د جومات نه مو شړې ځکه زما نکاح یې نه ده تړلی. الہ العالمین دی زمونږ او ستاسو د ټولو اصلاح وکړي. بهرحال خپل وس موافق علماء کرام په دغه زبان مؤاخذه کېږي موږ خپله غاړه خلاصو او دا د قوم مشران هم په دې کې چې لږ د علماو سره ملګرتیا کولې پخوا به ښه وه که نه. په یو علاقه کې به یو نیک سړی و مشران به ورسره و یو تیږه به یې کېښوده یا به داسې یا داسې. اوس خو دا ملاتړ هم نشته که نه. که د کلي مشران د مولانا سره او په یوه خبره باندې جوړ راتلی چې هلکه زمونږ دې محله کې به څوک دمان اجلاګان نور نه ګډوي او که چا وګډول نو په شریکه به یې واده ته نه ورځو نو چا به ګډولي و هېڅ چا به نه وګډوي خو نشته که نه. دغه اتفاقي هم په دې خلکو کې نشته. نه زمونږ فقط دغه د خولې بیانو باقي هادي ذات رب ذوالجلال دی. زه به هم دعا کوم تاسو به هم دعا کوئ چې کوم څه چا سندرې اورېدلي کوي شپېلۍ اورېدلي کوي باجې که د ډمانو مجلس کې ناست دی خدای ټول هغه ورته معاف کړي. درود شریف په شوق سره ولولئ. الہ العالمین که دا څومره حاضرین جمع ناسته ده او یا بهر په لوډسپیکر آواز اوري او یا ریکارډ نه بیا آواز اوري که هر قسم مجالسو کې دوی نه ناسته شوي وي خالق رب الجلال دا په سونو خلکو لاسونه اوچت کړي دي. خداوند کریم موږ او دوی ټولو ته د هغې بخښنه وکړي. امین ووایئ په شوق باندې. خالق رب الجلال بیا دپاره موږ ته د دې توفیق مه راکړئ چې په داسې لهو لعب او د سندرو د اجلاګانو مجلس کې کینو. خدای د دې مجالسو نه مو وساتې. الہ العالمین ته هادي ذات ته هغه ذات چې زمونږ زړونه ستا په اختیار کې دي. زمونږ دا زړه د سندرو د مجلس په ځای باندې د نیکۍ مجلس ته ته تاوولی شي. یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب یا هغه ذات چې ته د زړونو تاوونکی د دې ټولو دا زړونه د بدۍ د مجالسو نه د نیکۍ مجلس ته راتاو کې. الہ العالمین زمونږ زړونه د بدۍ د مجلس نه د نیکۍ مجلس ته راتاو کې. خداوند کریم زمونږ د مشرانو اصلاح وکړي. الہ زمونږ د ځوانانو اصلاح وکړي. الہ زمونږ د لوڼو د بیبیانو اصلاح وکړي. الہ زمونږ د وړوکي کل د ماشومانو اصلاح وکړي. خداوند کریم د اسلام ته لکه کمزور ښکارېږي بیا یې ډکه کې سربلای کې. مجاهدین د اسلام که په هر کنار سرحداتو جنگي کامیابی کې د هغې جهادونه او د هغې
شهادتون خپل درگاہ عالیہ کے قبول و منظور کے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک.